ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د پیوستون تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ستړي مسئ هیله ده چې ښه اوسئ وختونه او چارې به په خیر یا او یوه اونۍ به مو په خیر تېره کړې اوسي درنو لیدونکو دا د یو ځل بیا هم زه بریال منګل د رڼا لار روغتیایي خپرونې له لارې یو ځل بیا هم حاضر سوی یم درنو لیدونکو نننۍ د رڼا لار روغتیایي خپرونه کې مو د موضوع ټاکلې د خوارځواکي یا MNP یا د خوات پوډر څه ډول موضوع ده څنګه کولی سو چې د دغه خوارځواکۍ څخه خپل ماشومان یا ټولنه وساتو په همدې موخه راسره خپرونه کې ډاکټر د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر دی رحمت الله کامران صاحب محترم ښه راغلاست ستړي مسئ مننه کور ودان زه هم په خپل وار تاسو او ستاسو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامو کې یاست ډیره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب محترم چې زموږ بلنه مو ومنله او تر سټوډیو پورې را حاضر سولاست ډاکټر صاحب محترم لومړی که چیرې لیدونکو ته واضح او روښانه کوي چې خوارځواکي خپله لومړی د څه شی خوارځواکي یا میل نیوټریشن په طبي اصطلاح ورته میل نیوټریشن وایي دا یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده چې په ماشومانو کې منځته راځي د یو یا څو اساسي مغذي موادو د کافي نه اخیستلو له امله ماشوم سوی تغذي ته ځي که چېرته ماشوم همدغه مواد په وخت او روزمره وانخیستل سي د وجود د انسان په وجود یا د ماشومانو په وجود کې دغه غذایي مواد کمبود سره مخامخ کیږي بالاخره ماشوم له خوارځواکي سره مخامخ کیږي چې وجود یې کمزوری شل ناتوانه او په نورمال ډول سره خپل فزیکي فعالیتونه سرته نشي رسولی دې ته خوارځواکي ویل کیږي په مجموع کې خوارځواکي اصلا دا د غذایي موادو د تعادل د برخورد د عدم تعادل څخه منځته راځي کله چې غذایي مواد یا په زیاته اندازه واخیستل سي یا په کم اندازه واخیستل سي دا سوی تغذي منځته راوړي یعنی په عام ډول سره دا سوی تغذي نه یوازې دا چې د غذایي موادو د کموالي له امله منځته راځي خو که چېرته په زیاته اندازه غذایي مواد واخیستل سي دا هم د سوی تغذي یو ډول ده چون دلته زموږ ستاسو موضوع په ماشومانو کې ده او دلته روزګان یا په مجموع کې سوی تغذي هغه ماشومانو ته راجع کېږي چې دوی د غذایي موادو د کمبود سره مخ وي ځکه نو موږ په همدغه باندې زیات فوکس کوو او د یونیسف او د عامې روغتیا وزارت لخوا هم په همدغه باندې کله چې ماشومان د یو یا څو اساسي مغذي موادو د کمبود سره مخامخ شي په همدغه سوی تغذي باندې ډېر بحث کوي لیکن سوی تغذي که چېرته ماشوم یا په مجموع کې انسانان په زیاته اندازه خواړه واخلي دا هم یو سوی تغذي حالت منځته راوړي یعنی سوی تغذي په مجموع کې په دوه ډوله ده یو دا چې د یو یا څو اساسي مغذي موادو د کمبود څخه منځته راځي دوهم دا چې په زیاته اندازه باندې خواړه واخیستل سي بې پروایي وسي له خوړو سره د هغه انسان وزن یا د انسان وجود د نورمال حالت نه وزن یې زیات سي دا هم د سوی تغذي یا د میل نیوټریشن یو ډول ده یعنی په مجموع کې د میل نیوټریشن یا سوی تغذي په دوه ډوله ده یو انډر نیوټریشن ده بل اوور نیوټریشن ده انډر نیوټریشن دې ته وایي کله چې یو ماشوم یا انسان د یو یا څو مغذي موادو د په کافي اندازه وانخیستل سي د هغه په وجود کې دا مواد کمیږي ماشوم سوی تغذي ته ځي خو که چېرته یو څوک چې دې ته انډر نیوټریشن ویل کېږي خو که چېرته ماشوم یا انسانان په مجموع کې په زیاته اندازه خواړه واخیستل سي لا نورمال حد نه د ده وزن زیات سي د په وجود کې مختلف مواد راجمع سي دا هم د سوی تغذي یو ډول ده چې هغه مجموع په غټانو کې چې اوبیسټي یا چاقوالی ورته وایي یا د چاقوالی هم خپله یو د سوی تغذي یو حالت ته خو موږ په هغه باندې ډېر بحث نه کوو دلته زموږ اصلي موضوع یا اساسي بحث په ماشومانو کې ده کله چې ماشومان د یو یا څو مغذي موادو
د کافي اخیستلو څخه محروم سي یا یې وانخلي د دوی د وجود کمزوری کیږي، ضعیفه کیږي، له روزمره کارونو یا سپورت یا لوبو له دې سره علاقه نه ښیي، وجود یې کمزوری وي، موږ په همدغه سوی ته ځي یا دې ته انډر نیوټریشن په همدې باندې بحث او دا موضوع تر څېړنې لاندې نیسو. ډېره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب محترم. که چیرې روښانه کوي چې خوارځواکي څه ډول رامنځته کېږي؟ خوارځواکي دا ما مخکې وویله چې موږ تاسو په هغه خوارځواکي بحث کوو چې هغه په ماشومانو کې دی، یعنې د غذایي موادو د کموالي له امله منځته راځي. په مجموع کې کتابو دا د سوی تغذیې د عوامل په درې کټګوري ویشلي دي. یو یې اساسي عوامل ویلي دي، دوهم یې بین المللي عوامل ویلي دي، او دریم فوري چې دا یو له بل سره رفت لري. یعنې دغه درې عوامل سره یوځای کېږي، په نتیجه کې په یو ټولنه کې د همغه ټولنې ماشومان د سوی تغذیې سره مخامخ کېږي. په اساسي عواملو کې یې درې عوامل ویلي دي. یو دا دی خدماتو ته نه لاسرسی یا د ناکافي لاسرسی، دوهم مالی او انساني منابع کموالی، او دریم ټولنیز او فرهنګي مشکلات. دغه اساسي عوامل دي. د دوی په نتیجه کې بین المللي عوامل منځته راځي. په بین المللي عواملو کې بالاخره کله چې په ټولنه کې خدمات کم سو، په کورنیو کې د خوړو نشتوالی منځته راځي، او دوهم د عامې روغتیا ضعیف چاپېریال منځته راځي، او ماشوم او د مور روغتیا ته پاملرنه نه کېږي. دغه یا بین المللي عوامل دي. او د دې بین المللي عواملو په نتیجه کې فوري عوامل چې هغه کې بالاخره کله چې په یو کورنۍ کې خواړه کم سو، د خوړو اخیستنه کمیږي، ماشوم خواړه نه اخلي، او دوهم ناروغي منځته راځي. کله چې ناروغي منځته راغله، ماشوم او مور خوارځواکي کېږي. یعنې دغه په مجموع کې دغه اساسي د درې کټګوري چې ما ویل دغه عوامل دا ټول سره یوځای کېږي، په نتیجه کې ماشوم سوی تغذیې ته ځي. خو زه به یې په لنډ ډول داسې وایم که چیرته ماشوم په منظم ډول سره هغه خواړه چې د وجود ته لازم دي وانخیستل سي، ماشوم په وخت د زمان سره د همدغو خوړو له کمبود سره مخامخ کېږي او ماشومان سوی تغذیې ته ځي. نو ډاکټر صاحب محترم ډېره زیاته مننه کوو. که چیرې ووایاست چې په ماشومانو کې یا تر ډېره هغه کسان چې خوارځواکي کېږي د هغوی نښې نښانې څه دي؟ مخکې ما یاده کړه کله چې ماشوم اساسي یا مغذي مواد همدغه خوراک وانخلي، دی په وجود باندې تاثیرات اچوي. د دې ماشومانو وجود به ضعیف وي، کمزوری به وي، او په نورمال شکل سره به هغه فعالیتونه چې د ژوند لپاره ضرور دي په همدې کې به ګډون نشي کولی، بې علاقې به وي، فعالیتونه به یې کم وي. خو په مجموع کې که د کلینیک له حسابه موږ تاسو راسو، د کتاب په حساب باندې په دې به زه ډېر بحث په دې خاطر نه کوم چې بیا اورېدونکو ته خستهکونه نه شي. په طبي اصطلاحاتو او په طبي بخش ته به ډېر نظم، خو دا موږ په درو برخو ویشو د کلینیک له نظره. یا هغه تاسو ویل چې علایم و اعراض یې سره کم دي، د دې یو مرسموس ټایم ته یا د لاغري یا د ډنګروالي ډول ده. دوهم یې کواشرکور ده چې په هغه کې ماشوم پړسېدلی وي، او دریم یې میکس ټایپ ده یا د دواړو د مجموع څخه منځته راغلی وي. په مرسموس ټایپ کې یا هغه ډنګر، په دې کې ماشوم ډېر ډنګر وي، مخ یې لکه د بیزو غوندې داسې وي. له لرې سړی پوهېږي چې ماشوم له خوراکي د غذایي موادو له کمبود سره مخ ده. که تاسو شاوخوا د وجود د شاړو کې وګورئ، هغه به راوتلی شکل ولري، او کوناټي یا اورنونه که یې وګورئ هغه به ډېر ډنګر ګونځې وي، د پتلون غوندې شکل به ولري. کتاب کې وایي بګ پینټ ورته وایي. که تاسو د ماشوم د شا لخوا وګورئ، د ده دا اورنونه وګورئ، دا به ګونځې ګونځې شکلونه ځان ته غوره کوي. واضح به معلومیږي دا پوستکی به یو له بل سره جمع سوی وي، لکه هغه آزاد پتلون چې اغوستی وي، چې په طبي اصطلاح ورته بګ پینټ یا پتلون ماننده شکل غوره کوي. او لینګي او لاسونه کې وګورئ، دا به ډېر ډنګر او لوېدلي وچ کلک وي. او بل ډول یې چې هغه هم د سوی تغذیې د همدغه د خوراکي موادو د کموالي له امله منځته راځي، هغه کواشرکور ورته وایي یا پړسېدلی. د وجود په د انسان په وجود یا د ماشوم په وجود کې دغه اساسي مواد چې هغه له هغو څخه یو پروټین ده دا کمیږي.
کله چې پروټین کم سو د پروټین کموالی باعث د دې ګرځي چې ماشوم وپړسېږي، په وجود کې یې مایعات تجمع کوي. نو که تاسو داسې ماشومان وګورئ چې پړسېدلي وي، یو علت د پړسو به یې امکان لري همدغه سوی تغذي وي. نو د یو اراز والی مې د ماشوم پړسوب ده. تاسو یې وګورئ پښې، لاسونه او حتی که ډېر پرمختللی وي په هغه کې به یې مخ هم پړسېدلی وي. نو دوم هغه اراز والی مې پړسوب ده. او دریم میکس ټایپ ده چې په هغه کې هم ماشوم ډنګر وي او هم پړسېدلی وي. که تاسو مخ ته وګورئ یا د تنې هډوکو ته د شاوخوا د اسکپولا هډوکي چې موږ ته وایي د شا هډوکي د اوږو هډوکي دا به یې راوتلي وي، خو لاسونه او پښې که یې وګورئ هغه به یې پړسوب لري. په مجموع کې داسې ویلی سو دا ماشومان له فزیکي فعالیت نه لري، له کاره لوېدلي وي، علاقه نه لري، خواړه نه خوري او لوبو سره علاقه نه لري. له قوارب کې تاسو وګورئ ډنګر خوار معلومیږي او خواړه به په سم منظم شکل سره نه اخیستی. او که چېرته دا ماشومان په منظم شکل سره تداوي نه سي، دوی کې مختلفې ناروغیانې منځته راځي. غټ مشکل د دې ماشومانو دا دی چې په دوی باندې ناروغیانې حمله کوي، مختلف ناروغیانې ورباندې راځي چې د هغه په نتیجه کې بالاخره ماشوم د مرګ کندې ته وړي. نو بیا یو ځل بیا یادوم، په مجموع کې دا ماشومان ډنګر وي یا به پړسېدلي وي، لوبو سره به علاقه نه لري، کور په کونج کې به پراته وي، خواړه به سم نشي اخیستلی، په مختلفو ناروغیو به اخته کېږي. ډېره زیاته مننه کوو درنو لیدونکو. د رڼا لار روغتیایي خپرونه د نننۍ موضوع مو ټاکلې ده خوارځواکۍ یا د MNF یا هم د قوت پوډرو ته چې څه ډول پوډر دی، یا هم مثلا خوارځواکي په کومه کسانو کې تر ډېره رامنځته کېږي. د ټولنې کم قشر ته د خوارځواکي تر ډېره متوجه ده. راسره خپرونه کې میلمه دی ډاکټر صاحب کامران. ډېره زیاته مننه کوو کامران صاحب محترم. راځم بلې پوښتنې ته، تر ډېره پورې خوارځواکه ماشومانو ته ولې باید پاملرنه وشي؟ ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. ما مخکې وویله کله چې د انسان وجود د اساسي غذایي موادو د کموالو سره مخامخ سو، طبعا د دوی وجود به کمزوری وي. کله چې وجود کمزوری سو، په دوی باندې مختلفې ناروغي حملات کوي، دوی د مختلفو ناروغیو تر حملو لاندې راځي. نو که چیرته دا ماشومان تداوي نشي، دوی وجود کمزوری دی، د امتحاناتو په مقابل کې مقابله نشي کولای، خوراک په منظم شکل سره نشي اخیستلی، نو مختلفې ناروغي په دوی باندې راځي او د مختلفو ناروغیو له امله امکان لري چې دا ماشوم ژوند له لاسه ورکړي. بل غټه واقع دا دی، دا ماشومان ما مخکې یادوري وکړه، دوی په ټولنه کې روزمره فعالیتونه مخته نشي وړلی. هغه چې یو نورمال ماشوم کوم فعالیتونه مخته وړي، دوی وس نه لري، توان یې نه لري، چون د دوی وجود کمزوری وي. نو دا ماشومان به هغه روزمره کارونو کې یا فعالیتونو کې ونډه نه اخلي. دوی به مکتب ته نشي تللی، دوی به مدرسې ته نشي تللی، دوی به نور د دوی لپاره چې کوم کارونه ضروري دي هغه به مخته نشي وړی. نو دغه ټول هغه نتیجې همدا راځي چې ماشوم به له درس ویلو او فعالیتونو نه محروم وي، او همدارنګه مختلفې ناروغۍ به په دوی باندې راځي، مختلفو ناروغیو به دا ماشومان اخته کېږي او بالاخره که منظم شکل سره تداوي نشي، دا ماشومان د مرګ ګواښ سره مخامخ کېږي. ډېره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب محترم. که چیرې وایست دمه لرو راتلونکي کې که چیرې دغه شي ته تر ډېره پورې ترجیح ورکړو چې ټولنه کې تر ډېره پورې کوم کسان خوارځواکه کېږي، یوازې ماشومان که میندې یا هم تر ډېره پورې مثلا ښځې یا لویان په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي که نه؟ طبعا که وخت کې یو انسان منظم شکل سره خواړه ونه خوري، هر ماشوم د خوارځواکي سره مخامخ کېږي یا د وجود د غذایي موادو د کمبود سره مخامخ کېږي. خو زموږ ستاسو او د سیاتیامي او یونیسف برنامه هغو ماشومانو ده چې هغوی له 1 کال نه تر 15 کاله عمر لري، له 1 میاشت نه تر 15 کاله پورې دغه ماشومان دوی په بر کې نیسي. زموږ ستاسو فوکس یا توجه به همدغه ماشومانو ته وي. دغه ماشومان ډېر زیات د سوی تغذیې سره مخامخ کېږي. یو ماشوم وایي له زیږیدنې یا له 1 میاشتې نیولې تر 2 کلنۍ پورې دوی دا د رشد غټه مرحله همدغه ده. څومره چې عمر کم وي د رشد زیات وي، او څومره چې عمر زیاتېږي رشد کمیږي. نو په دغه وخت کې چون دا د رشد مرحله ده، د ماشومتوب په دوره کې دلته باید
په کافي اندازه خواړه واخیستل شي. که چیرته خواړه او اساسي غذایي مواد وانخیستل شي، امکان د دې شته چې ماشوم له رشد محرومه شي، هغه د دوی حجرات او د دوی هغه وجود په منظم شکل سره رشد ونه کړي. نو زموږ ستاسو فوکس یا زموږ ستاسو ډېره توجه همدغه ماشومانو باندې چې له 1 میاشتې تر 15 کلنۍ پورې دی. د دې لپاره منظمه برنامه موجوده ده چې څنګه دوی سوی تغذیې ته لاړ نشي، او که سوی تغذیې ته ځي څه تدابیر او څه تداوی باید ونیسي. توجه مو زیات همدغه ماشومان. د رڼا په لور د روغتیایي خپرونې درنو لیدونکو، زه په همدې برخه کې لنډه دمه لرو. تر دمې وروسته بیا هم چیرې مه ځئ، له موږ سره پاتې شئ. د لاسپیکر غږ ته غوږ شئ. اسهال ناروغي چې د تبې، د بدن د اوبو د کمښت او حتی د ماشومانو د مرګ سبب ګرځي باید مخنیوی وشي. د اسهال د مخنیوي لپاره باید پاکې او خوندي اوبه وڅښو. کمال خان اعلان اورې، خو زه نه پوهېږم چې څنګه یې مخنیوی وکړو. د اسهال څخه د مخنیوي لپاره باید د خپل ځان او خپل چاپیریال پاکوالي ته پام وکړو. له چینې، څا یا واټر پمپ څخه د اوبو راوړلو مخکې باید پوه شو چې اوبه یې پاکې دي. په خبره دې سمه پوه نه شوم. شفیقې، کوشش وکړه چې وروسته له هغې چې په حیواناتو لاس وهې، مخکې د خوړو خوړلو یا تیارولو او یا هم جلال ته له شیدو ورکولو مخکې خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون پاک ومینځې، او د ډوډۍ تیارولو ځای یا پخلنځای په دوامداره توګه ښه پاک وساتي. نو که پاکې اوبه پیدا نه کړو بیا څه وکړو؟ که پاکې اوبه نه وي، بیا باید اوبه 3 دقیقې ویشول شي. کولی شو په 20 لیتره اوبو کې یوه د اکواټاپ ګولۍ واچوو او بیا 30 دقیقې صبر ورته وکړو. وروسته له هغې کولی شو له دې اوبو څخه ګټه واخلو. او رښتیا دا ORS د څه لپاره دي؟ ORS خو ژوند ژغوري. که یو څوک د شدید اسهال څخه سر ټکوي، کولی شي د ORS له پوډر څخه یو پاکټ په 1 لیتر اوبو کې حل کړي او ویڅکي. همدارنګه میوې او سابه مخکې له خوړلو باید په پاکو اوبو ښه پاک ومینځل شي، او د حاجت رفع کولو لپاره تل له کناراب څخه کار واخیستل شي، او وروسته له کناراب څخه خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره ومینځل شي. جماله، پام چې په اولۍ کې کښېننې، تشناب ته لاړ شه. تل په یاد ولرئ، کناراب ته له تلو وروسته او له ډوډۍ خوړلو مخکې خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پاک ومینځئ. که په نس ناستې اخته یاست، نو د ORS په کارولو سره خپل ژوند وژغورئ. د پیوستون تلویزیون درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مسئ، ښه راغلاست. د رڼا لار روغتیایي خپرونه ده چې نننۍ خدای دې وکړي چې دمه په خیر تېره سوې وي. دا چې نننۍ موضوع مو ټاکلې ده خوارځواکۍ ته، نو په همدې خپرونه کې را سره میلمه دی ډاکټر صاحب کامران. ډاکټر صاحب محترم، راځم مخکې مو خبرو کې یادونه وکړه کوم ماشومان چې په خوارځواکۍ ناروغۍ باندې اخته وي، هغه د مختلفو ناروغۍ وروسته مثلا په هغه ناروغۍ باندې اخته کېږي. هغه تر ډېره پورې کومې ناروغۍ دي مثلا چې د بیا وروسته باندې اخته کېږي؟ سوی تغذیې دا یو ډېر بد حالت ده، چون دلته د وجود مقاومت ډېر ضعیفه کېږي. هغه مقاومت چې نورمال ماشوم یې لري د امتحاناتو په مقابل کې نسبت سوی تغذیې ماشومان هماغه مقاومت د امتحاناتو او د ناروغیو په مقابل کې نه لري. کتابونه وایي ماشوم چې سوی تغذیې باندې اخته وي نسبت یو نورمال ماشوم ته 10 چنده د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي، او طبعا علتونه یې همدغه ناروغۍ دي چې په دوی باندې دا ماشومان ډېر زر ناروغه کېږي. امتحانات پکې مداخله پکې کوي، د اسهالات په مقابل کې دوی مقاومت نه لري، مختلفې ناروغۍ ورباندې راځي. هغو کې ډېر مهم اول اسهالات دي. دا ماشومان له اسهالاتو سره ګریوان وي، اکثره دا ماشومان اسهالات لري. دوهم دوی امکان لري شدید سینه بغل باندې اخته شي. دوی که په منظم شکل سره تداوی نشي، د دوی د وجود ګلوکوز کمیږي. دوی په هماغه شکل چې یو ماشوم په نورمال شکل سره د وجود ګلوکوز کنټرولولی شي، دوی نشي کنټرولولی. نو دا امکان لري د وجود د هایپوګلایسیمیا موږ ورته وایو، د وجود ګلوکوز چې د انرژي لپاره ډېر ضروري ده، دا په منظم شکل سره نشي کنټرولولی، منابع نه لري. هماغه امکان هایپوګلایسیمیا سره مخامخ شي چې دا یو ډېر کوشنده یا وژونکی حالت ده. دا ماشومان امکان لري د
هایپوترمیا ته ډیر مخامخ کیږي یا دوی د حرارت په مقابل کې مقاومت نه لري. دوی هغه چې نورمال ماشوم د حرارت سره د یخ په مقابل کې مقاومت لري دوی نه لري. نو که دا لږ له یخ سره مخامخ شي دوی ډیر زر یخ ته ځي او سیمول ورته هایپوترمیا یا وجود د حرارت د درجې کموالی د دې سره مخامخ کیږي. په نتیجه کې ماشوم هایپوترمیا ته ځي یا وجود یخ کیږي او دا یخوالی د یو انسان یا د ماشوم لپاره ډیر خطرناک او ضررناک ده. که چیرته یې مخنیوی ونیسي ماشوم دې مرګ کندې ته وړي یا یې مړ کوي. نور داسې مختلفې ناروغۍ په دې ماشومانو کې منځته راځي. که چیرته دا ماشومان په منظم شکل سره د ډاکټرانو او یا په یو روغتیایي مرکز کې تر تداوي لاندې ونیول شي نو مختلفې ناروغۍ په دې ماشومانو باندې راځي او دوی له مرګ سره مخامخ کېږي. ډاکټر صاحب محترم ډېری کورنۍ شته چې هغوی روغتیایي مرکزونو ته تر ډېره یا مثلا په هغه سیمې کې شته نه یا تر ډېرې پورې لاسرسی ژر نشي کولی. د دغه ناروغۍ کورنۍ درملنه باید څه وي؟ سوی تغذي داسې یو ناروغي ده چې دا یو منظم پلان او تداوی لري. هر سړی د سوی تغذي ماشومانو تداوی نشي کولی. بدبختانه زموږ ټولنه د سوی تغذي ماشومانو سره ډېره بې پروایي هم کوي او سره نابلد هم دي. او په ټولنه کې کوم زموږ ستاسو ډاکټران چې دي هغوی د سوی تغذي په باره کې ډېر معلومات نه لري. هغه پروتوکولونه یا هغه تداویانې چې د سوی تغذي لپاره موجودې دي له هغوی سره دوی ډېر بلدتیا او پوهه نه لري. نو که دا مریضان یو مجهز سنټر ته یا هغه ځای ته چې هلته د سوی تغذي مرکزونه وي هلته یونول شي نورو ځایونو کې دوی تداوي ډېره ناکامه ده. دوی ته بېجای انټيبیوټیک بېجای د قوت درمل بېجای نور ځینې دوای ورکول کېږي چې بجای دي چې د سوی تغذي ماشوم ته ګټه ورسوي تاوانونه رسوي. د سوی تغذي ماشومان ما له مندو نه او پلرونو نه ټولنه کې له علماو نه له قومي مشرانو سره د سوی تغذي په ارتباط باید دوی موږ سره ډېره همکاري وکړي. سوی تغذي ماشومان ډېره اسانه تداوی ده خو تداوی امکانات غواړي او یو مسلکي ډاکټر غواړي چې هغه خوشبختانه په روزګان کې موږ تاسو په دا مرکزي روغتون کې په کافي اندازه د دې لپاره مواد لرو، ډاکټران لرو، وسایل لرو، ځای لرو او د دې لپاره منظم د صحت عامې لخوا او د یونیسف لخوا برنامه موجوده ده. که چیرته همدغه برنامې موږ تاسو تعقیب کړو انشاءالله زموږ ستاسو ماشومان به د سوی تغذي تداوی به یې ډېره اسانه وسي. نو ښه خبره ده د مندو ته مې او ټولنې ته مې علماو ته مې هغه خلک چې په طبابت کې کیل دي دوی نه که چیرته د سوی تغذي ماشومانو سره مخامخ کېدای کوشش وکړي ماشوم هم یو هغه سنټر ته چې هلته د سوی تغذي لپاره برنامه موجوده وي هلته یې ورسوئ. بیا به وروسته په تداوي موږ بحث وکړو چې د دې تداوي لپاره څه پلانونه دي څه باید وشي څه شی ورکول کېږي. نو هغه مواد هماغه تداوي پلان که ورته وشي ماشومان به انشاءالله ډېر زر له سوی تغذي نه راوځي او دوی به یو نورمال حالت ته راشي. ډاکټر صاحب څه کول پکار دي د دغسې مریضانو کول دپاره د دوی څه ډول څارنه کول پکار دي مثلا تر ډېره پورې د دوی خوړو ته څه ډول توجه کول پکار دي څه ډول خواړه باید دوی ته ورکول شي؟ دوه خبرې دلته مهمې دي. یو دا چې اول موږ تاسو باید ماشوم سوی تغذي ته رسلاړ نیسي تر مخکې له دې نه چې زموږ ستاسو ماشوم سوی تغذي شي د هغه په مخنیوي کې باید مرسته او کومک وکړو. د مخنیوي لپاره یې بهترینه طریقه ښه خواړه دي. په منظم شکل سره خپلو ماشومانو ته خواړه ورکوي. په اول قدم کې ما مخکې یادورې وکړه د کوچنیوالي کې یا له یوې میاشتې د 2 کلنې دا د رشد ډېره ښه مرحله ده. دې وخت کې که تاسو ماشومانو ته په منظم شکل سره خواړه ورکوي ستاسې ماشومان به سوی تغذي نه کېږي. په هغو کې مهم شی شیدې دي. بهترینه غذا د ماشومانو لپاره د مور شیدې دي. تاسو خپل ماشومان څنګه پیدا سو په ظرف د نیم ساعت کې باید د مور شیدې شروع شي او تر 6 میاشتو پورې دې ته په منظم شکل سره د مور شیدې ورکړي. شپې لخوا باید مور شیدې ورکړي، د ورځې لخوا باید د مور شیدې ورکړي او د دې لپاره باید مور منظم پلان ولري. او د شیدو ډېر غټ بحث ته اوس به زه ډېر بحث نور باندې کوم. که زه په شیدو وغږېږم نو دا زموږ ستاسو برنامه کمیږي. که خدای وخت و بیا به په شیدو ځان ته یو موضوع باندې د مور شیدې
یا دا ډېر مهم ده. نو تر شپږو میاشتو پورې مور مکلفه ده چې دوی خپل ماشومانو ته منظم شکل سره شیدې ورکړي. د ورځې لخوا د شپې هر 3 ساعته بعد مور باید خپل ماشوم ته منظم شکل سره د خپل شیدې ورکړي. د پوډري شیدو، نورو شیدو نه او له مصنوعي خوړو له دې نه جداً پرهیز وکړي. دوی ته ځینې زموږ ستاسو رواجي خواړه دي په دا ټولنه کې اناګانې ماشومانو ته ورکوي، هغې دې په ځای چې ماشوم ته ګټه وکړي تاوان ورکوي. په اول قدم کې غټ مشکل زموږ ستاسو د ټولنې دوی هغه ګلوکوز یو رقم مایع دي، کله چې ماشوم پیدا شي دا ورته ورکوي. په هماغه راز موږ ستاسو خپل ماشوم سره غفلت وکړو، د مور په شیدو ډېر بد تاثیر کوي. که وخت چې ماشوم ته هماغه ګلوکوز ورکړو هغه د مور شیدې کموي، د مور شیدې ناحیه کوي. وخت چې ماشوم شیدې ونه غواړي نو مور شیدې نه راوي کېږي، دوی ورته هماغه ګلوکوز ورکوي، ماشوم مړی د موقتي وخت لپاره، ماشوم نه ژاړي، ارامېږي. نو هماغه اولنی قدم زموږ ستاسو د ماشوم د سوی تغذیې د بولو لپاره همدغه ده. نو د مور شیدې ډېرې مهم دي. نور خواړه مثلا بارتنګ ورته وایي یا مثلا تورې چای ورکوي، د دې په ځای چې د مور شیدې ورکوي دوی ورته چای اوبه جوش کړي اوبه پکې بوره ورته اچوي، هغه ماشوم موقتي تنده لوږه ورکوي. نور د ماشوم لپاره هغه اساسي مغذي مواد نشته. نو دا هغه اول قدم دی د سوی تغذیې د تګ لپاره همدغه موږ تاسو د مور شیدې ماشوم ته نه ورکول او له نورو خوړو نه استفاده کول. نو بیا مې یو وارې درخواست ده، هیله مې ده له ټولو مندو نه کله چې ماشوم پیدا سو ورته د مور شیدې په ظرف د نیم ساعت کې یا په هماغه وخت کې چې ماشوم شیدې وغوښتي باید ورکړل شي او تر شپږو میاشتو پورې صرف د مور شیدې واخلي. وروسته له هغه نه نور اضافه نرم خواړه چې هغه باید شروع شي. په څنګ د دې چې د مور شیدې ورکړي په هغو کې باید طبیعي خواړه ورکړل شي، مثلا شوله باید ورکړل شي، ځینې میوې لکه کیله باید ورکړل شي، هګۍ باید ورکړل شي، جوش کړي کچالو، همداسې نرم خواړه چې د ماشوم زمینه ډېره سخته نه وي، په استه استه شروع شي او څومره چې ماشوم باندې وخت تېرېږي دا خواړه باید روټین شکل سره چې موږ تاسو یاخو باید ماشومانو ته هماغه طبیعي خواړه ورکړل شي. د مصنوعي خوړو نه، د بازاري خوړو نه، مثلا اوس د انرژي باب دي، جوسان دي او پاپړ دي، دغه بازاري دي نه پرهیز وشي. ښه خواړه موږ تاسو شکر الحمدلله په ټولنه کې که سم له ښار او له امکاناتو لري، ولې ځینې طبیعي خواړه بیا نسبت ښار ته په پریمانه اندازه موجود دي، سلوغونه، شیدې دي، مستې دي، هګۍ دي، کچالو دي، دا په هر کور کې موجود دي او دلته په ارزانه بیه پیدا کېږي. د دې خوړو نه استفاده وکړو. دا هغه د مخنیوي طریقې دي چې موږ تاسو مخکې له دې نه چې ماشوم سوی تغذیې ته لاړ شي باید لاړ نه شي. دوم قدم کې کوشش وکړئ مندې چې د ماشومانو ترمنځ که چېرته دوی ماشومانو ته داسې کولی شي په منظم شکل سره د هغوی تربیه او د هغوی د خوړو منظم شکل سره هغوی ته ورکړي، واټن مراعات کړي. د یو ماشوم او د بل ولادت، د یو ولادت او د بل ولادت ترمنځ واټن که مراعات شي دا به د هغه ماشوم چې فلحال اوس موجود ده د هغه ته به د مور توجه زیاته وي، خواړه به په منظم شکل شیده او نو دغه واټن د ماشومانو ترمنځ دا ښه طریقه ده د ماشومانو د سوی تغذیې نه مخنیوی کوي. په دوم قدم کې کله چې ماشوم سوی تغذیې ته لاړ، دلته موږ تاسو غټ مسؤلیت لرو، کورنۍ، ټولنه، مندې، دوی باید ماشومان یو مجهز سنټر ته بوځي. ما مخکې یادوري وکړه موږ تاسو په ټولو ولسوالیو کې د دې لپاره منظم برنامې لرو او په شفخانه کې خو موږ د دې لپاره یو پراخ برنامه شته، د دې لپاره موږ د بستر لپاره پوره امکانات لرو. نو که چېرته ستاسې ماشوم سوی تغذیې و تاسو ماشوم خپل ماشوم یو مجهز سنټر او یو ډاکټر ته بوځئ، هغوی به تاسو ته کافي لارښوونه وکړي، هغه څه چې لازم وي هماغه به ورسره کېږي. د دې لپاره بیا موږ آریوټیپ او مایکرونیوټرینټ پوډر دي دا ماشومانو ته ورکوو. که چیرې ماشومان په عامه اصطلاح ناروغي او اختلافات ونه لري نو که عمر له 6 میاشتو نه زیات وي د دې لپاره منظمه برنامه شته په شفخانه او په هغو ځایونو کې چې د سوی تغذیې برنامې د هغو لپاره همدغه آریوټیپ د مجهز ټیم لخوا ورته توصیه کېږي او لارښوونه ورته ورکېږي چې څه رقم د آریوټیپ استعمال څنګه ده، څه رقم باید استفاده شي، څونه باید ورکړل شي. نو دغه ماشومان که چېرته سوی تغذیې وي او سوی تغذیې تایید شي ورباندې دغه آریوټیپ او مایکرونیوټرینټ یو رقم پوډر دي د قوت یا مخکې تا یادوري وکړه په نامه د MNF مایکرونیوټرینټ پوډر
چې دا هم په کلینیکو او په مجهزو هغه ځایو کې چې هلته د سوی تغذي ماشومان تداوي کېږي هغه موجود دي، هغه میندو ته ورکول کېږي، کور ته طریقه یې ورښودل کېږي، په همغه طریقه باید وخوړل شي، همغه وخت و هر څه یې ورته ښودل کېږي. خو که چیرې مریض ناروغ وي، اختلاطات ولري، ناروغۍ ورباندې راغلي وي، هغه ماشومان بیا موږ په شبخانه کې بستر کوو. د بستر لپاره موږ پوره امکانات لرو. دغه اوس فلحال موږ په روزګان ولایتي روغتون کې تقریبا د 15 په شاوخوا کې د خوارځواکۍ یا همدغه د ملنیوټریشن ماشومان بستر لرو. په منظم شکل سره د هغوی لپاره یو رقم شیدې دي چې هغه یو اپسد د اپینزاویا په نامه راځي، هغه ورته منظم شکل سره شروع کوو. هماغه شیدې د دې ماشومانو دي سوی تغذي د تداوي باعث ګرځي. دغه ماشومانو ته دا نه ده کله چې ماشوم سوی تغذي شو موږ تاسو ورته ډېر په هغه وخت کې ښه خواړه شروع کړو یا مختلف قوي مواد ورکوو. نه، دې وخت کې د ماشومانو دا وجود ضعیفه سوی ده، خصوصا هاضمي سیستم د دوی ډېر ضعیف وي. دوی د دې قابلیت نه لري چې نورمال خواړه جذب کړي یا قوي خواړه جذب کړي. هغه چې موږ تاسو ورکوو دې په ځای چې ګټه ورته وکړي، اسهالات ورته پیدا کړي، سوی جذب ورته پیدا کړي، هغه نشي جذبولی، نور هم ماشوم خرابوي. نو دغسې ماشومان کوشش وکړي یو مجهز مسلکي سنټر ته چې هلته د سوی تغذي لپاره برنامه موجوده وي هلته یې ورسوئ، انشاءالله هلته به په منظم شکل سره تداوي وشي. ډاکټر صاحب محترم، مخکې مو یادونه وکړه د هغه د قوت کم پوډر چې و ماشومانو ته مثلا RTF او همداسې MNP په ډېره لنډه توګه سره فقط یو رڼا پر واچوي چې مثلا دغه پوډر دی هغه ماشومان او د RTF د یو رقم پاکټونه دي په دې کې مواد دي چې د یونیسف لخوا موږ د سوی تغذي ماشومانو لپاره په ټولو هغه سنټرونو کې چې هلته د سوی تغذي برنامه وي هغوی ته ورکول کېږي. ماکرونیوټرینټ پوډر دا یو رقم پاکټونه دي، دا په ماشومانو ته ورکول کېږي. بیا هغه ماشومانو چې موږ کور کې کوم خواړه ورکوو هغه سره ګډېږي، هغوی د باید د خوړو په کیفیت په دې باندې تاثیر نه کوي، فقط هماغه اساسي مواد چې د ماشوم لپاره ضرور دي او د ماشوم د قوت لپاره ضرور دي دغه ماکرونیوټرینټ کې شته، دغه خوړو کې ورسره ګډېږي. بیا هماغه خواړه ماشوم ته ورکول کېږي په منظم شکل سره. دا ماکرونیوټرینټ پوډر باید وایي 2 ساعته په ډېرو ګرمو اوبو کې وانه چول شي او همدارنګه په ډېرو ګرمو خوړو کې وانه چول شي. هغه باید مناسب خواړه تر څو د دې هغه کیفیت او کوالټي له منځه لاړه نه شي. که چیرې وایي تاسو په خوړو کې واچول نو کوشش وکړئ 2 ساعته هغه خواړه بیا ماشوم وخوري. که چیرې 2 ساعته تېر شو بیا د استفادې وړ نه دي. نور دا پوډر په ټولو شبخانو په مجازو سنټرو کې شته، ټول وړیا دي، پیسې نه په ورکول کېږي، تاسو ته درکول کېږي. او دویم قدم کې RTF دې کې یو بل رقم هم شته. خیر په دومره به زه ورته وایم د دې لپاره په کافي اندازه په هغه ماشومان په سوی تغذیې باندې اخته وي، دوی شبخانې ته راوړل کېږي. هلته زموږ یو مسلکي ټیم شته د دې لپاره، هغوی دا ماشوم ارزیابي کوي، نظر د قدن، وزن او د یو بل اصطلاح ماک ورته وایي، د همدغه قد و وزن په اساس باندې موږ دا بیا تصمیم نیسو چې دې ماشومانو ته آیا دی په سوی تغذي کې راځي که نه راځي. کله سوی تغذي کې ورته راځي دغه RTF بیا هلته موږ د دې لپاره خاص یو خپل تقسیم دغه لرو، چارټ لرو چې کوم ماشوم ته په وزن باندې په اساس باندې د وخت په اساس باندې همدغه RTF ورته ویشو. بیا یې مور ته هدایت ورکوو چې څه رقم یې ورکړئ، مثلا هغه باید اول ښه وښورول شي، هغه کوم مواد چې په داخل کې ګډ دي هغه باید میکس یا یو بل سره ګډ شي. وروسته له هغه نه په منظم شکل سره ماشوم ته ورکول کېږي. بیا په څنګ کې باید اوبه ورسره واخیستل شي، هغه اوبه چې تر څو یې د وجود اوبه هم کمې نه شي نو هماغه اوبه او دا RTF په منظم شکل سره واخیستل شي. انشاءالله ماشومان ډاکټر صاحب څخه مخنیوی وشي. ستاسو له راتګ څخه مننه. کور ودان. درنو لیدونکو، د رڼا لار روغتیایي خپرونه پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدل چې نننۍ موضوع یې خوارځواکي یا د ماشومانو د قوت پوډر وه. ستاسو له توجه څخه ډېره مننه. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو در څخه اجازه غواړو. د الله په امان.